رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کم انسان چې سحر کی یوزل سید الاستغفار ہوئی دا سڑے چې په دې ورځ باندې وفات شي دې سړي دپاره جنت واجب شو دی به جنت ته داخلي او که د ماښام په وخت کې وي او په دې شپه باندې دی وفات شو نو الله کریم به دې جنت ته داخلي سید الاستغفار داسې دی اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بدي وجه چپ احادیثو کی د استغفار مختلفی صیغې راغلي دي په دې ټولو الفاظو د استغفار کې بهترین الفاظ جامع ترین الفاظ د استغفار ادا دي نو د سحر په ذکرونو کې یو مسنون ذکر دی او د دې ډېر اهتمام پکار دی اسم استغفار ډېر لوی شی دی یو روایت کې راغلی دی چې څوک استغفار ډېر وایي کثرت سره استغفار وایي د دنیا او د آخرت د ډېرو فوایدو ثوابونو نه علاوه یو لویه فایده به دته دا میلو شي چې په ژوند کې به د چا مسلمان خلاف وسله نه راوچتوي او په زندګۍ کې به د خلاف یو مسلمان وسله نه راوچتوي څوک چې ډېر استغفار وایي کثرت سره استغفار وایي نو په تمامه زندګۍ کې به د چرته د یو مسلمان خلاف وسله راوچته نه کیږي او دغه شانتی بل مسلمان بم د پسې ټوپک تماچه یا وسله روان نخلي د دې وجه دا ده چې د دې سړي د زندگی به داسې جوړه شي چې په ده به څوک ظلم نه کوي دی به څوک تنګوي نه نو چې کله انسان داسې ماحول کې وي چې د عزت او سر او مال محفوظي نو څوک لیوانه دی چې ټوپک چا پسې راځي او دغه شانتي د کې به الله پاک یو صبر پیدا کړي یو حوصله یو ایثار چې په دې ډیرو خبرو باندې به الله پاک د کې دا استعداد او ملکه پیدا کړي چې دی به عفو کوي مسلمان ورور ته دی وړو وړو خبرو پسې او دارنګ ډیرو داسې خبرو پسې چې هغه کې دینی نقصانات نه وي نو دی به پسې مخه نه وړي دا د استغفار ډېره لویه ګټه ده مسند د امام احمد کې او ابو داود کې حدیث دی چې کوم بنده د سحر مانځه نه وروستو او د مازیګر د مونځ نه وروستو درې ځل دا استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه د دې انسان گناهونه به وبخلی شي اگر که د سمندر د زګ برابر او الله رب العالمین به د دې انسان بخنو کی د گناهونو نه اگر که کبیره گناهونه وي و اگر که د میدان جهاد په موقع باندې تختیدلې هم وي د دې حدیث الفاظ دی و ان کان فر من الزحف اگر که د په میدان جهاد کې تختیدلې چې یو کبیره ده
نو دا د استغفار یو عظیم فضیلت دی. دا مطلب نه دی چې صرف دا استغفار دی مونږ وایو زمونږ کبایر به معاف کیږي، نه، دا ترغیب دی، دا فضیلت دی، دا مقام بیانول دی. اللہ تعالیٰ فرمائی واستغفر لذنبک، اے پیغمبر اللہ پاک نہ بخنه غواړه. د مسلمانانو اهل سنت و عقیده ده چې انبیاء کرام علیهم السلام د لویو وړو ګناهونو نه الله معصوم پیدا کړي. نو په دې وجه زمونږ د ټولو د عقیده ده چې انبیاء کرام معصوم دي. نو هر کله چې پیغمبران علیهم السلام پاک دي نو ولی بیا ورته ویل کېږي چې واستغفر لذنبک. د ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي تفسیر کې فيه تهییج للامه علی الاستغفار. پیغمبر پاک الله جل جلاله معصوم پیدا کړی دی او بیا هم ورته د استغفار حکم کوي، ځکه بنده د الله دی، دې ته عبدیت وایي. د استغفار په ذریعہ الله جل جلاله تخپل بندگی وړاندې کا چې الله زستا بنده یم، ستا بنده یم، زما عبدیت تا ته وړاندې دی. او دا شانتی د خلاف اولا کارونو نه بخنه وواړه، کوم چې خلاف اولا افعال اعمال تاسو نه سرزد شوي دي. او درېم وجه دا ده چې په دې کې الله امت ته ترغیب ورکوي چې دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم معصوم هم دی او بیا هم ته د استغفار حکم کیږي. نور انسانانو نه خو مختلف ګناهونه کیږي او شوي دي، نو هغې ته خو ډېر ضروري دی استغفار. نو د سحر په اذکارو کې د سحر مونځ نه وروستو استغفار سید الاستغفار کم از کم یو ځل، او دغه شانتې دا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا 3 وارې. دغه شانتې په حدیث پاک کې راغلی دي کوم انسان چې د سحر په وخت کې سورۃ یاسین ولولي نو الله جل جلاله به د انسان د ټولې ورځې ضرورتونه پوره کړي. نو دا هم یو عمل دی د سحر په وخت کې سورۃ یاسین شریف ویل، او د سورۃ یاسین ثوابونه او فضایل مختلف موقعو کې ما تاسو ته بار بار ویل. خو د خپل اعمالو وظایفونه یو دا اهمه حصہ ده چې سورۃ یاسین شریف وایي. بعض خلک د سحر مونځ نه وروستو صرف سورۃ یاسین وایي او بس نور تلاوت نه کوي. دا شان ماسخوتن چې فارغ شي نو سورۃ یاسین یا یو څو خاص سورتونه وایي او بس نور قرآن شریف کې دي، نور حصہ د قرآن پاک نه لولي. دا طریقه ټیک نه ده. د قرآن کریم حق دی د تلاوت، نو چې ته یو رکوع ویلی شي، 2 رکوع ویلی شي، سپاره ویلی شي، زیات ویلی شي، امم وی او د هغې نه علاوه سورۃ یاسین به د سحر باندې پسې وي د ورځې په شروع کې. داسې نه چې صرف سورۃ یاسین به وي او روزانه به سورۃ یاسین او سورۃ رحمان او تبارک الذی، یعنی ډېر خلک ورسره سورۃ مزمل هم وایي. ډېره ښه خبره ده، بدیت نشته. یو سړی قرآن شریف ته متوجي وي او قرآن پاک رالی او قرآن کریم لولي، دا خو ډېر لوی مقام دی. خو دا طریقه چې نورې سپارې نه وي، نور سورتونه نه وي او دا یو څو سورتونه دې رانیولي دي، دا د سلف و صالحینو د صحابو د بزرګانو طریقه نه وه. داسې شته چې مخصوص اوقاتو کې مخصوص سورتونه ویلي دي، په احادیثو کې راغلي دي او د بزرګانو په تعامل کې راغلي دي.
مثلا د جمعې په ورځ سورۃ کهف ویل دا ډیر اهمیت لري او ډیر حدیث په راغلي صحابه کرامو تابعین اولیاء او بزرګانو د دې ډیر اهتمام کړی چې د جمعې په ورځ سورۃ کهف ولوستل شي د سحر د مانځنه والا تر ماښام پورې ټول ورځ کې چې د سټه مویلو سنت ادا شو د جمعې په ورځ سورۃ کهف ویل سنت طریقه ده نو کدا سحر د جمعې نو بهتر ادا ده چې سحر مانځه پسې وي مولانا محمد زکریا کاندهلوی رحمت الله علیه فرمای چې دې سره به دا ټول ورځ د جمعې په دې برکاتو کې راشي پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کوم انسان چې د جمعې په ورځ سورۃ کهف لولي الله پاک به د ټولو فتنو نه محفوظ کی اگر که دجال روت د دجال فتنو نه به محفوظ شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د جمعې په ورځ سورۃ کهف لولي نو الله پاک به د دې انسان د لسو ورځو ګناهونه معاف کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم بنده چې د جمعې په ورځ سورۃ کهف لولي د دې زین والا تر بیت المعمور پوری یو نور الله پیدا کړي یو رڼا چې د سره بوي ده د سورۃ کهف نور دیو جنا دا د ډیرو اهمیت والو اعمالو دي سړی به موي ازنانه به موي په کورونو کې کسار مقنو مسپخینی وای مازیګری وای کچرته کې امت په دې عمل پابندي شروع کی نو ائمه فو يهود او نصارا چې کوم برت تاوي د الله په دې کتاب کې دومره زور شته چې هغه به زوال تلل شي لکه دا د دجال د فتنې ائمه ته او کو واتس بیگ ته او کو دبليو کیو دی او کو بل معاشي حمله په عالم اسلام هغه د دجال د فتنو پیش خیمه ده یو دجال نه بل د دجال فتنی دی دجال نشته فی الحال خورا روان دی خو فتنی د دجال خو دنیا کې شته کنه احادیث کې راغلي دي چې د قیامت د نشاناتو نه دا نشانیم دا چې په منبر باندې با منبرونو باندې با د دجال د فتنی باره کې خبرې نه کوي خلک دجالیات او د دجال فتنی په عالم اسلام باندې مختلف شکلونو باندې حمله وروي معاشي حمله سیاسي حمله د بارودو حمله د بم حمله نو دا ګوره قران کریم کې د هر فتنه حل دی د الله پیغمبر د بعضی فتنو خبرداري ورکو صحابه وته ارزکو مل مخرج منها یا رسول الله قال کتاب الله کله چې د الله پیغمبر فرمایل ستكون فتن زرد چې مختلف فتنې په دې دنیا راشي او دا عالم په خپل لپیټ کې والی صحابه وته ارزو کو یا رسول الله د دې فتنو نه به په سخلاصيو نبی پاک صلی الله علیه وسلم وته فرمایل د الله په قران دا د الله پاک د رحم تقاضا نه چې یو فتنه یا یو عذاب برازي او علاج به نه وي یو افات برازي او دغه علاج په دین کې نه وي خو افسوس چې زموږ استاد قرآن کریم نه بے رغبتی ډیره زیاته ډیرو خلکو ته دا پته نه لګي چې سورته کهف په کومه سي پاره کې 98% مسلمانانو ته دا پته نه لګي نو دغه د فتنو نه په موبایل خلاصي په ګاډي بخلاصي په بنگلا بخلاصي دا هټولې د هغه فتنو خدوخال نشانات دي الله جل جلاله دی په عالم اسلام باندې رحم وکي د دوستانو په دې ګوره موږ نه خلاصي خدای الله جل جلاله د کتاب ډیر لوی تاثیر دی د دجال او د فتنو د نورو ذرایع او وسایل په ذریعہ با
هم مونږه مقابله کو چې د مقابله کوم ذرایع دي کوم وسایل دي د دفاع ابم اختیارو خو په احادیث مبارکو کې یو عظیم شی سورته کهف ده چې دا په ټولو کورونو کې شروع شي بازارونو کې شروع شي دفاترو کې سکولونو کې کالجونو کې مدرسو کې مرکزونو کې جماعتونو کې د ګوره چې الله پاک مسلمان له څومره خیر او برکت ورکړي ځکه نور دین باندې الحمدلله عمل شروع دی او دا نه چې موږ تاسو د خلکو کې مایوستیا پیدا کړو یا نوجوانان دي مایوس کو یا ساده مسلمانان نه الحمدلله یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اقبال وہی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے لگ خواری پیوشی لگ دا بیدار کړشي نو دا ډېر استعداد لري دا امت الحمدلله مستاذ خدمت کی گزارش کوم چې سورته کهف ډېر اهمیت لري کټول نه او پړومبي ځل په عادت نه نو کم از کم پړومبي لس آیتونه اخیر رکوع وای دا متوسطه طریقه ده پړومبي لس آیتونه او اخیر رکوع کبه ډیر ناراسته نو کم از کم دا پړومبي لس آیتونه خو ډیر ضروری دي احادیث په تشریحات کې علماء لیکلي دي چې څوک پابندۍ سره د جمعې پورې سورته کهف وای الله پاک بدا سړی د مرګ نه مخکې بیت الله شریف ته رسي ځکه د حدیث کې راغلی دی چې د زین والا تر بیت المعمور پورې به یو نور د لور کړی شي نو بیت المعمور د خانه کعبه د پاسه دی داسې محاذات کې داسې برابر دی که هغه را کوزیږي نو د پاسه برابر په اسمان کې د فرشتو خانه کعبه ده نو دا سړی به الله خپل کور ته رسي الحمدلله دا د سحر په اعمالو کې ډېر ضروري عمل دی کوشش وکړو چې دا زموږ استاد په اعمالو کې راشي صحیح ده کړئ ان شاء الله دا شانت په ترمذی شریف کې حدیث دی مشکات کې مشته چې کوم انسان د سحر په وخت کې درې ځل داسې وایي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا درې ځل وایي او یوزل د سورته حشر آخری درې آیتونه ولولي سورته حشر اتیشتمه سپاره کې هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كم إنسان تسهر يوزل دادري آياتنا أو دريدل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا أولولي او یا زر فرشتي تر ماخام د انسان د مغفرت دعاګانې کوي او که ماخام کې ولولي په دې طریقه باندې او یا زر فرشتي تر سحر د انسان د مغفرت دعاګانې کوي او بل یو اهم خبره که په دې ورځ باندې دا بنده وفات شو نو دا بنده په حکم د شهید کی وی دا مرګ به حکمن د شهادت مرګ دا د قران کریم تاثیر دی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او دا آیتونه درې الله جل جلاله دې موږ تاسو کې د دې اهتمام پیدا کړي رب العالمین دې زموږ استاد په اعمالو کې خیر او برکت نازل کړي دا شان دي نورم اذکار دي د سحر په وخت کې ان شاء الله هغه به ټول پورا کومه
د الله په توفیق سره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.